د پاکستان لخوا پر افغان خاوره برید سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. پاکستاني ځواکونو کونړ کې یو بزګر په ډز وواژه. کونړ کې ځایي سرچینې وایي چې پاکستاني ځواکونو د دغه ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې فرضي کرښې ته څیرمه یو بزګر په ډز وژلی دی. د سیمې اوسیدونکي ذبیح الله وایي پاکستاني ځواکونو د رقیب الله په نوم دغه بزګر تېره ورځ چهارشنبه 18 د زمري ډیورن کرښې ته څیرمه د ناړۍ ولسوالۍ په ساوخړ سیمه کې ویشتلی دی. ذبیح الله زیاتوي چې دغه بزګر په خپله کرونده کې پر کار بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړي دي او ځای پر ځای وژل شوی دی. د دغه وژنې لامل څرګند نه دی او نه هم کونړ کې طالب چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. ځایي خلک وایي پاکستاني ځواکونه وخت ناوخته له ډیورن کرښې هغې غاړې د ناړۍ ولسوالۍ په ګڼو سیمو کې ډزې کوي چې دې چارې ولسي خلک تر پوزې رسولي دي. تاسو د پاکستان لخوا د دغه بزدلانه عمل په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ او د داسې تازه خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا او مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې